که په وټساپ کې چا بلاک کړي نو راشئ یو نوې طریقه درته ښیو په هغه طریقه ورته تاسو SMS هم لیږلی شئ ویډیو ورته هم لیږلی شئ او ستاسو چې کوم رابطه ورسره کوئ هغه ورسره هم کولی شئ نو یو نوی ټریک درته ښیو نو د ویډیو لازمي وګورئ ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ د پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که په یوټیوب باندې ګورئ نو ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته دا یو ډېر اسانه طریقه ده تاسو په خپل وټساپ کې کوئ خپل وټساپ به اوپن کړئ چې وټساپ هم کله اوپن کړو دا 3 ډاټ درته ښکاري به 3 ډاټ باندې کلیک کړئ لاندې نیو فراډ د نیو ګروپ نه دویم نمبر اپشن چې په دې به تاسو کلیک کړئ په دې هم چې کله کلیک کو تاسو ته به ستاسو د کوم ملګري چې وي به تاسو سره والي په دې کې تاسو کم یو کس هم بلاک کړی په هغې آیډیا باندې به کلیک کړئ مثال کې طور پر دې کس زه بلاک کړی یم په دې باندې ما کلیک کوم یو به دې کلیک کې دې کس زه بلاک کړی یم او د دې سره به دوه ملګري تاسو نور هم راوالی یعنې دا یو ته بیا هم واپس ریموو کولی ډیلیټ کولی هم شو خو دوه ملګري به تاسو دې سره نور هم سلیکټ کړئ نو مثال کې طور پر یو ورسره دا یو سلیکټ کوم یو پکې دا یو شو دوه کسان ما دې سره نور هم ملګري کړه بیا یې لاندې ټیک نشان چې درته ښکاري په دې به کلیک کوئ چې په دې هم کله کلیک کړو نو دا درې کسان هلته راوغسته یو پکې هغه بلاک کړی کس دی کم کس چې مونږ بلاک کړي یو او دویم دوه زموږ سره نور ملګري شو نو که اوس دې کې تاسو دا یو کس ختمول غواړئ نو به بره 3 ډاټ درته ښکاري په دې به کلیک کوئ بیا به پس نمبر به کلیک کوئ دا سیکنډ دا پس نمبر چې کوم دی په دې به کلیک کوئ چې په دې هم کله کلیک کړو دا اوس دا درې کسان مونږ سلیکټ کړي وو یو زموږ سره هغه کس چې مونږ بلاک کړي او دوه زموږ سره نور ملګري دې کې اوس مثال مونږ پکې یو کس چې کوم دی هغه پکې مونږ ختمو یو د تاسو ریمو کولی هم شي لاندې ته 3 نمبر ښکاري و درېیم نمبر ریمو عبدالله فرام لاست دا درېیم نمبر اپشن چې نو دې نه تاسو دا مونږ ریمو کړو چې کله دا ریمو کړو تاسو به راشئ واپس بیک چې کله بیک راغلی خپل دغه ته نو په دې کې دا دغه دي دا دوه کسان دي دا مونږ سره پاتې شو یو هغه کس دی چې کوم مونږ بلاک کړي دویم هغه کس دی چې هغه پکې مونږ د ځان سره نوی پرنټ اخیستی یعنې دوه هم اخیستی وو یو ته مونږ ریمو کړو که ریمو کوی نه نو هم څه ضرورت نشته نو په دې طریقه باندې دوی ته تاسو میسج هم لیږلی شئ کال ورته هم کولی شئ او ویډیو ورته هم لیږلی شئ نو په دې طریقه تاسو هغوی سره رابطه کولی شئ دا وه یو اسانه طریقه چې یو کس مونږ بلاک کړي هغه ته مونږ په اسانه طریقه باندې SMS څنګه کوو یا به ورته پکچر څنګه لیږو نو ډېره ایزي طریقه وه شاید چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي نو خپل ملګرو سره یې شیر کړئ کیدای شي هغوی ته هم دا څه پرابلم وي نو چا بلاک کړي نو هغه هم دې ویډیو نه څه فایده والي زموږ دا ویډیو که څوک په یوټیوب ګوري نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ که په رومي ځل زموږ چینل ته راغلي وای چې هسې قسمې ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاویږي که څوک په فیسبوک باندې ګوري نو ضرور زموږ دا پیج د سم لایک خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هسې قسمې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي نو موږ د راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو د الله په امان